الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله العلي العظيم. قدرمنو حاضرینو دا چې د بلخ ولایت والي الحاج محمد یوسف غبار صاحب په یو سفر کې دی، نو قدرمن حاج والي صاحب د دې غونډې لپاره یو پیغام رالیږلی دی چې هیله ده چې تاسې په حوصلې سره سره واورئ. ډېرو معززو وروڼو، علماء کرامو، مشایخو، ملي سوداګرو، مسؤلینو، د پوهنتون استادانو، محصلینو، معلمینو، د مکاتبو او مدارسو استادانو، مسؤلینو، صنعتکارانو، د مزار شریف ښاروالۍ د ناحیو د ګذرونو کلانترانو، اهل خیر وروڼو، مجاهدینو، ځوانانو او د رسنیو استازو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو حاضرینو، د اسلامي امارت د حاکمیت څه باندې 2 کاله پوره شول. تاسو شاهدان یاستئ چې د 40 کلنې جګړې تپلسو حاکمیتونو او ملکي طوایفیو ټغر ټول شو. الحمدلله هېواد کې مو سراسري امنیت ټینګ شوی. د خلکو د چوپړ او خدمت لپاره ټول امارتي او ملکي ادارې فعالې دي. له سیمې او نړۍ سره مو ډیپلوماتیکې او سوداګریزې اړیکې مخ پر پراخېدو دي. په هېواد کې دننه د نړیوالو او ملي پانګوالو تشبث او پانګونې لپاره لازمې اسانتیاوې او امکانات برابر شوي. افغان سیاسیونو د راستنېدو لپاره ځانګړی کمیسیون تشکیل او عملاً کار کوي او تاسو شاهدان یاست چې د تېر نظام د وزیرانو تر کچې مسؤلین خپل هېواد ته راستانه شول. سره له ټولو ستونزو د پاکستان او ایران او په ځانګړې توګه د پاکستان موقت رژیم د ناعادلانه پرېکړې له مخې زموږ په زرګونو کورنۍ په ډېر بد وضعیت سره هېواد ته راوړل کېدي چې دا د نړۍ په کچه د کډوالو او انساني حقوقو له نورمونو او اصولو سره په تناقض کې قرار لري. خوشبختانه چې د اسلامي امارت د مهربانه امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ هبت الله اخندزاده حفظه الله د ځانګړي حکم پر بنسټ د هېواد په مرکز او ټولو ولایتونو په کچه له پاکستان هېواد څخه د کډوالو او بېرته راستنېدونکو لپاره عالي کمیسیونونه جوړ شوي دي چې عملاً یې په بندرونو او ټولو ولایتونو کې انتظام او فعالیت روان دی. د مالي او عوایدي سیستمونو د روڼتیا لپاره جدي او عملي فعالیتونه ادامه لري چې په پایله کې د هېواد ملي بودیجه له خپلو عوایدو څخه تصویب شوه. په بلخ ولایت کې د هغو مهاجرو وروڼو لپاره چې د پاکستان جابر نظام په ظالمانه توګه راغونې دي او دا لړۍ ادامه لري، غوره ترتیبات ونیول شوي او په هره برخه کې د بلخ ولایت مقام د مرستیالو تر مشرۍ لاندې منظمې کمیټې فعالیت لري تر څو زموږ د راستنو شوو مهاجرو هېوادوالو ښه هرکلی او خدمت وشي. زه د دې پیغام له لارې د بلخ ولایت پر سوداګرو، اهل خیر وطنوالو، پانګوالو، خصوصي متشبثینو او عامو خلکو چې په هره برخه کې مو د مرستې توان دي له خپلو راستنو شوو کډوالو څخه یې مه سپموئ او په دغه اساس پړاو کې خپل نظام د ستونزو د حل په برخه کې یوازې مه پرېږدئ. بشرید استاد جای خود بشرید. علماء کرامو، د پوهنتون استادانو او معلمینو ته سپارښتنه کوم تر څو د یووالي، همدردۍ او د یو او بل سره د خواخوږۍ عاطفې د ژوندي کولو او ترویج په برخه کې د رانسکورو شوو کډوالو سره معنوي ملاتړ وکړي. همدارنګه پر عامه او خصوصي رسنیو غږ کوو تر څو دوی هم زموږ سره په همغږۍ د کډوالو ستونزې او د اسلامي امارت لخوا کډوالو ته د ترسره شوو خدماتو په هکله غوره ریپورټونه نشر کړي تر څو په دغه برخه کې د نړیوالو خیریه بنسټونو پام هم راستنو شوو کډوالو ته راواوړي.
او د پاکستان جابر نظام د غیر انساني کړنو ټولې نړۍ ته وښودل شي. درنو حاضرینو، افغانان ډېر باشهامته ولسونه دي. تل یې په هر څومره سختو شرایطو او حالاتو کې پر عدالت او اسلامیت ننګه کړې او خپل ولس یې له بدبختیو ژغورلی دی. ډاډه یم چې الله جل جلاله په دغه امتحان کې هم بریالیتوبونه را په برخه کوي انشاءالله. په پای کې ډېر زیاته مننه کوم له خپل قدرمن امیر القاید اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ هبة الله اخندزاده حفظه الله څخه د ریاست الوزرا له مشرتابه په بلخ ولایت کې د کډوالو په برخه کې د ولایت مقام مرستیال ابو ادریس صاحب په مشرۍ د جوړ شوي کمیسیون د کډوالو، همداراز د بلخ ولایت د مهاجرو ریاست د قدرمن رئیس صاحب په مشرۍ یوه ځانګړې کمیټې له مشرتابه او ګډونوالو څخه، همداراز د ټولو کمیټو له غړو څخه ملي سوداګرو، شتمنو خلکو او ټولو هغو وروڼو چې شپه او ورځ یې تر خپل وسه هڅې کړې دي، مننه کوم او پر ودانۍ ورته وایم. له ټولو هغه متدینو هېوادوالو د زړه د کومې یو ځل بیا مننه کوم چې تر دې دمه یې له خپلو مجاهدینو وروڼو سره او له خپلو مهاجرینو وروڼو سره مرسته کړې. همداراز له خپلو مسؤلینو وروڼو څخه هم ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه یې د مهاجرینو د مرستې او دوی ته د مرستو د راټولېدلو په برخه کې همکاري کړې.